افغانستان کې د صرافانو د کاري جواز لپاره د طالبانو د شرطونو پر ضد کاربندیز اعلان کړی. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د افغانستان د صرافانو سراسري شورا ویلي تر هغې چې طالبان دوی ته د کاري جواز ورکولو برخه کې خپل شرطونه نرم نه کړي او دواړه خواوې یوې هوکړې ته نه وي رسېدلې، دوی به خپل دفترونه بند ساتي او فعالیتونه به یې بند وي. ریپورټونه وایي چې د یکشنبې پر ورځ له کندهار پرته د پلازمینې کابل په ګډون ګڼو ولایتونو کې صرافانو خپل دفترونه بند ساتلي وو. د دې کاربندیز سره سم په دغه هیواد کې د افغانیو پر وړاندې د ډالرو بیه پورته او یو امریکایي ډالر په 90 افغانیو تبادله کیږي. خو د افغانستان بانک چارواکي وایي بیا په ټول افغانستان کې صرافۍ او د پولي خدمتونو مرکزونه پرانیستي او د یو شمېر کسانو لخوا د صرافۍ بندېدل یې د هغوی شخصي ستونزې بللې دي. افغانستان کې د طالبانو د چارسنبالي حکومت د وروستۍ طرحې له مخې د صرافۍ لپاره د نوي جواز اخیستلو شرایط دا دي چې 5 میلیونه افغانۍ د ضمانت په توګه د افغانستان بانک ته ورکړي او د کاروبار لپاره باید 50 میلیونه افغانۍ ولري. خو ښاغلي زیرک بي بي سي سره خبرو کې وویل چې صرافان په یادو شرایطو سره د جواز اخیستلو توان نه لري او له همدې امله یې لاس په اعتصاب پورې کړی دی. دا و زموږ نننۍ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.